ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسمشر غني کوو. ولسمشر غني د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې له طالبانو غوښتي چې د روژې میاشتې ته په درناوي دې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د خلکو غوښتنه شعوربنده ومني. حزب اسلامي له بغلان وروسته د حزب اسلامي وسلوالو پلویانو د بدخشان په دره کوشم کې لاریون کړی. حیات الله حیات د کورونوي چارو سرپرست وزیر حیات الله حیات په ننګرهار کې د جمهوریت او امنیتي ځواکونو تر ملاتړ لاندې جوړه شوې ولسي غونډه کې ویلي چې افغانستان به هېڅکله بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي او د هېواد ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د لویشت خاورې د ساتنې په پار هر ډول سرښندنې ته تابع لري. دایکنډي د جنبشي روشنۍ غړي ذوالفقار امید پر خپله فیسبوک پاڼه په دایکنډي کې د نامسؤلو وسلوالو انځورونه پورته کړي او د جبهه مقاومت دو تر نامه لاندې د نوي مقاومت پیلولو خبر ورکړی. سرور دانش د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د مصالحې عالي شورا د سولې طرحې د توحید کمیټې له لوري وروستی شوې د سولې طرحه د ولسمشر طرحې او حکومت ته توهین ګڼي او وایي دغې طرحې د جمهوریت په سبک کې اختلافات زیات کړي او اصلا د ترکیې او نورو ناستو ته د وړاندې کولو نه ده. یونس قانوني د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا غړی یونس قانوني وایي سوله قرباني غواړي. قانوني د سرور دانش وروستیو څرګندونو ته په اشارې ویلي د سولې لپاره توحید شوې طرحه د یوه ګوند طرحه نه ده بلکې د ټولو سیاسي ګوندونو طرحه ده او د وحدت اسلامي ګوند نظر هم پکې شامل دی. امرالله صالح وایي کومه ناسته چې ترکیه کې جوړیږي د محتوا او رسالت له پلوه د بل ناستې سره هېڅ ورته والی نه لري. هغه وایي د دې ناستې ارزښت په دې کې دی چې د افغانستان سولې پروسه کې د نړۍ ټول داخل هېوادونه دغه ناسته له نږدې څاري او ملاتړ یې کوي. طالبانو ویلي د ترکیې په ناسته کې د ګډون او نه ګډون په اړه مشورې روانې دي او لا یې هم وروستۍ پرېکړه نه ده کړې او وروستی خبر دا دی چې د امریکا د پوځ لوی درستیز ویلي تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ممکن دي او په وینا یې افغانستان کې میشت امریکایي قومندانان باید د دې کار لپاره پوره چمتووالی ولري. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په یو بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.